دوستانو یو ځل بیا مې په سلامونو هرکلی کوم په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به وئ. دوستانو خپله تاسو ولیدله چې افغانستان په درې اړخیز سیریز کې خپل دواړه لوبې سر په سر وګټلې. اولنۍ کومه لوبه چې هغه د زیمبابوې نه وګټله او بله لوبه یې د بنګلادیش نه وګټله چې بنګلادیش یو مضبوط ټیم دی. دوستانو د هغې نه پس چې د افغانستان په نړۍ کې یو ډېر غټ ریکارډ پرېښود. دوستانو هغه کوم ریکارډ دی په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وایم. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره حتما لایک کړئ. دوستانو په دې تیر میچ کې تاسو خپله ولیدله چې افغانستان په سټارټ کې یعنې په شروع کې چې کومه لوبه دوی وکړه بالکل د بنګلادیش په خلاف کومه لوبه چې دوی وکړه یعنې بالکل زموږ تمه هم نه کېده چې افغانستان به دغه لوبه ګټي. خو چې کله نبي بیټینګ ته راووته نو تاسو خپله ولیده چې څنګه طوفاني بیټینګ یې وکړ او د شپږیزو باران یې جوړ کړ او 4 رنزونه یې وکړل بغیر د آوټ کېدو نه، یعنې آوټ هم نه شو او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. دوستانو دې سره چې د افغانستان په کوم ریکارډ کې خود هغه دوستانو هغه دا دی چې افغانستان هغه ټیم شو کوم چې لوبې کړي دي هغه ډېر زر ګټلې. نو دوستانو تاسو خپله کتلی شئ چې ساوث افریقا، پاکستان، انډیا، سریلانکا، استرالیا، نیوزیلینډ او انګلینډ دا هغه ټیمونه دي چې دوی ټول شاته کړل او په نړیواله لوبې کې ځان ته په لومړی مقام خپل کړ. دوستانو افغانستان چې د 72 ټولې لوبې کړي دي او په دې کې 50 لوبې ګټلې او 22 لوبې چې دي هغه بایللې دي. نو دوستانو دا یو ټیم هم نه ده شوی چې اوسه پورې چې دونه کمې لوبې کړې وي او دونه زیاتې ګټلې وي. همداسې ساوث افریقا که تاسو وګورئ دوستانو 114 لوبې کړې دي او 28 ګټلې دي او همداسې که موږ پاکستان ته وګورو 143 لوبې کړي او په دې کې 90 ګټلې او 50 یې بایللې. نو دوستانو یو دا غټ ریکارډ چې د افغانستان دغه په خپل نوم کړ چې هغه په 72 میچونو کې 50 ګټلې دي دا چې د په نړیوالو کې تاسو وګورئ دوستانو اول نمبر شو. نو دوستانو که موږ وګورو دا هغه افغانستان چې د 12 لوبې کړي دي یعنې 12 لوبې پرله پسې ګټلې دي. کوم T20 لوبې چې دي هغه 12 یې کړي 12 واړې ګټلې. نو که موږ وګورو دوستانو پاکستان هم 11 لوبې کړې وي او 12 یې بایللې وي. همداسې ده په دې ریکارډ کې هم پاکستان دی شاته کړ او دغه لومړنی مقام یې خپل کړ. نو دوستانو که تاسو هم د افغانستان مینوال یاستئ نو دغه ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.